بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. محترم لیدونکو، زموږ او ستاسو نن خبره په ملټي لیول لیست کې ده. تاسو تیر درس لیدلی وي. په تیر درس کې موږ وویل چې ملټي لیول لیست به موږ او تاسو هغه وخت کوو کله چې موږ او تاسو د ډیکریز او انکریز وپېژنو. له هغه بعد بیا موږ او تاسو په ملټي لیول لیست باندې خبره کوو. نن موږ او تاسو سره ملټي لیول لیست ده. صحیح ده. ملټي لیول لیست په معنا د څو اړخیزه لیست ده. څو اړخیزه لیست دا موږ او تاسو چیرته کاروو؟ ګورئ، تر دې مخکې زه راځم، ما یو مکتوب جوړ کړی، پر هغه مکتوب باندې زه خبره کوم. موږ او تاسو به د ملټي لیول لیست یا کوم اجزاوې دي هغه به موږ او تاسو پر دې مکتوب باندې عملي کار وکړو. صحیح ده. که تاسو د یوه سایډ ته وګورئ، د چپ سایډ ته وګورئ، دلته ما یو څه شیان د کمپیوټر د راخیستي د انپوټ ډیوایسز. تاسو خپل د پښتو که چېرته غواړئ په یو کتاب کې د یو کتاب اقسام ظاهره کوي. دا مثلا یو اصول دي، دوه درې اقسام یې دي، مثلا هغه اصل اقسام یې دي، بیا تر هغه اصلو اقسامو لاندې فرعي اقسام وي، سب کاینډس یې ورته وایي. نو کیدای سي تاسو سره داسې مکتوب وي یا داسې مکتوب ستاسو مخې ته راسي چې تاسو یې لیکئ. د یو شي اقسام دوه درې مهم شیان دي، تر هغو لاندې بیا خپل اقسام دي، فرعي اقسام وي. نو هغه موږ او تاسو څنګه برابرو؟ که تاسو دلته وګورئ د چپ سایډ ته له ما سره انپوټ ده، بل له ما سره آوټپوټ ده. صحیح ده. انپوټ ډیوایسز، آوټپوټ ډیوایسز. انپوټ ډیوایسز د کمپیوټر لپاره استعمالیږي، آوټپوټ ډیوایسز هم د کمپیوټر لپاره استعمالیږي. ورته ګورئ دلته ما اقسام په دې بل سایډ کې ما اقسام دغسې ساده لیکلي دي. که تاسو د راسته سایډ ته وګورئ، دا اقسام ما صرف یو ور ولیکل، بیا هم د ملټي لیول لیست په واسطه باندې دې ته خپلې درجې ورکړي، خپل لیولز مې ورکړو. صحیح سو. دې ته لیولز ملټي لیولز ورته وایي. په دغه خاطر باندې ستاسو اقسام ته دوی لیول ورکوي تر څو هغه لوستونکی ښه پوه سي چې دغه تر دې اقسامو لاندې دي. مثلا دا څلور اقسام تر دې لاندې دي، دا تر بالا قسم لاندې ده. صحیح سو. زموږ سره دوه اقسام دي، یو انپوټ ډیوایسز ده، بل دویم زموږ تاسو سره آوټپوټ ډیوایسز ده. نو دغه دوه اقسام بیا خپل اقسام لري، هغه بیا په خپل ځان کې اقسام لري. ګورئ، دغه پوینټینګ ډیوایس چې ده دا قسم د انپوټ ډیوایس ده، خو تر پوینټینګ بیا څلور شیان نور لاندې دي. که تاسو ورته وګورئ دلته په مکتوب کې هم ښه واضح دي. دپاره د وضاحت موږ او تاسو ملټي لیول لیست کاروو، استعمالوو یم. په دې راسته سایډ که تاسو وګورئ دغه اقسام همدغه اقسام دي چې په دا چپ سایډ کې ما تقسیم کړي دي. دلته مې ساده لیکلي دي، په دې خاطر باندې چې ستاسو ښه سر ورسره خلاص وي. دلته مې ساده لیکلي دي انپوټ ډیوایسز، پوینټینګ ډیوایس، ماوس، ټریک بال ده، ټچ پیډ ده. دا ما دغسې ساده لیکلي، بعد کې مې په ملټي لیول لیست باندې دا سره جلا کړي. هغه مهم اقسام یې بالا دي، بیا چې تر هغو چې کوم اقسام لاندې دي هغه مې وا خپلې درجې یا خپل لیول ته راوستلي د ملټي لیول لیست په واسطه باندې. سر مو خلاص شو. اوس زه راځم دغه لیست که تاسو پام وکئ، ګورئ د انپوټ تر انپوټ ډیوایس له موږ او تاسو سره یو دغه قسم ده، بل بي قسم ده، بل سی قسم ده. تر ای قسم لاندې خپل څلور اقسام دي، مګر بي خپل اقسام نه لري. که چیرې درلودی تاسو یې کولی سوی. سی دوه اقسام لري، یو ډیجیټل ویډیو کیمرا ده، بل ویب کیمز ده. صحیح سو. دا دوه اقسام د دې سی اقسام دي. صحیح سو. یعنی دغه فرعي اقسام د دې سی دي. سی خپل قسم د انپوټ ډیوایس ده. همدغه شان ته موږ او تاسو راځو آوټپوټ، یعنی دویم قسم ته راځو. آوټپوټ ډیوایسز د موږ او تاسو سره یو دغه پکښې کې د سی ای ده. کیدای سي نور به هم وي، حتمي به وي، مګر موږ او تاسو صرف د ملټي لیول لیست په هغه آپشن ځان پوه کوو، په دې جزء ځان پوه کوو. پرنټر چې د هغه د آوټپوټ ډیوایس قسم ده، مګر تر پرنټر بیا لاندې دوه شیان نور دي چې یو امپیکټ پرنټر ده او دغه رقم ته نان امپیکټ پرنټر ده. دا دوه بیا اقسام د پرنټرز دي. دلته ما ساده لیکلي په دې راسته سایډ کې. غواړم چې پر دغه باندې کار وکړم او ودې ملټي لیول لیست ته یې راواړوم. تاسو ښه توجه ورته وکړئ. ګورئ، کله چې تاسو اقسام ولیکل په خپل مکتوب کې ساده یې ولیکئ، په پښتو یې لیکئ، په عربي یې لیکئ، په هر څه چې یې لیکئ هغه ستاسو خپله مرضي ده. له ما سره د پښتو د عربي داسې شی ونیسئ. ما هغه اقسام لیکلي وو، نو مې ځکه د کمپیوټر چې هغه کومې اجزاوې وي، دوه انپوټ ډیوایسز اجزاوې او د آوټپوټ ډیوایسز اجزاوې، هغه مې ولیکل. پر هغه باندې موږ تاسو د ملټي لیول لیست چې کوم جزء د آپشن دا به وکاروو. ګورئ، تاسو به راسئ، دا به انتخاب کوئ. صحیح سو. چې مکمل مو انتخاب کړم، اوس به اول بار راسئ ملټي لیول لیست ته، پر دې باندې به کلیک کوئ. صحیح سو.
له کلیکه بعد له موږ تاسو سره اقسام په دې کې ډیر دي. صحیح سو تاسو هر یو کارولای سوی، خو موږ به تاسو په الحاله چې دا له موږ ته سره اولنۍ قسم ده دغه به استعمال کو. ګورئ ما دا کلیک و موږ تاسو ته صرف نمبران راکړه، نمبران یې داسې راکړه چې دا تمام هغه مهم اقسام دي، مګر په دې کې تمام مهم نه دي، په دې کې 2 دانې مهم اقسام دي، تر هغو بیا لاندې خپل اقسام دي. اول نمبر تاسو سره انپوټ ډیوایس ده. صحیح ده. تر انپوټ نمبر تاسو سره پوینټینګ ډیوایس ده او ټچ سکرین ډیوایس ده، ویډیو انپوټ اینډ آیډیو آوټپوټ ډیوایس ده. صحیح شو. دغه 3 ډیوایسونه چې دي دا تر دغه انپوټ لاندې دي. موږ او تاسو به دغه 3 سره بلکې دغه یو دانه به زه انتخاب کړم. صحیح شو. دغه یو دانه مې انتخاب کړ. اوس به تاسو راځئ له موږ تاسو سره یو انکریز ولو یو ډیکریز ولو. ډیکریز انډنټ انکریز انډنټ. په انکریز باندې به تاسو دغه 1 درجه ورمخته کوئ. صحیح شو. صرف یو کلیک باندې. اوس له موږ او تاسو سره دغه ماوس چې دا خو تر پوینټینګ ډیوایس لاندې ده. تاسو به راسئ ماوس هم ده، ګورئ ماوس هم ده، ټریک بال هم ده، ټچ پیډ هم ده او دغه رقم ته پوینټینګ سټیک هم ده. دا 4 سره انتخاب کوئ، یو جدا جدا هم انتخابولی سو، تاسو خپل مرضی ده. صحیح سو. ما 4 سره انتخاب کړه. اوس به راسئ انکریز انډنټ ته، دا به 2 درجې کلیک کوي، یعنی موږ او تاسو خو دا بیا قسم د قسم ده. صحیح سو. دا د پوینټینګ ډیوایس خپل قسم ده، مګر پوینټینګ هم قسم د انپوټ ډیوایس وو. نو دا بیا اقسام د پوینټینګ ډیوایسز دي. نو په دې صورت کې به موږ تاسو اوله درجه چې مو کلیک کړه خو په ای بي سی کې راوړل، 2 واره چې د کلیک کړه بیا د رومن اعداد ورکړه تر پوینټینګ ډیوایسز یې لاندې کړه، یعنی دا اقسام د پوینټینګ ډیوایسز شو. له هغه بعد موږ تاسو سره ټچ سکرین چې دا قسم د انپوټ ده، خو که چیرته ته پر دغه دویم باندې دی پرېږدي نو بیا دی په هغه مهمو اقسامو کې راځي، په غټو اقسامو کې راځي، مګر دا غټ اقسام نه دی ځکه دی قسم د انپوټ ډیوایس ده. تاسو به صرف دواړه انتخاب کوئ. صحیح سو. 1 درجه به انکریز کوئ چې زموږ او تاسو A B C سره معلوم سي. صحیح سو. اوس تر ویډیو انپوټ اینډ آیډیو آوټپوټ ډیوایسز لاندې له موږ او تاسو سره یو ډیجیټل ویډیو کیمرا ده او بل ویب کیمز ده. صحیح سو. دا 2 بیا تر دې C لاندې دي. نو تاسو دا دواړه انتخاب کوئ، 2 درجې کلیک کوئ. صحیح سو. کوم 1 درجه کلیک کړه له دوی سره په مرتبه او په درجه کې یو ځای کیږي، مګر دوی خو اقسام دي د قسم. صحیح سو. 2م وار به کلیک کوئ نو به دوی خپل اقسام جوړ سي د C قسم. صحیح سو. ویډیو انپوټ اینډ آیډیو آوټپوټ ډیوایسز. اوس له هغه بعد له موږ تاسو سره په غټو اقسامو کې یو آوټپوټ ده. ګورئ اول واره انپوټ و چې هغه ته یې عدد ورکړی د 1 ده، 2م له موږ تاسو سره آوټپوټ ده. په آوټپوټ کې موږ تاسو دا انتخابو هیڅ نه ډیکریز انډنټ کو نه انکریز انډنټ کو، دی پر خپل حال پرېږدو، مګر لاندې سیا پرنټر ده. ګورئ که تاسو وګورئ دا پرنټر بیا تر آوټپوټ ډیوایسز لاندې ده. موږ تاسو به صرف پرنټر انتخاب کو، 1 درجه به کلیک کو، یعنی 1 درجه ورمخته کوم. دا قسم د آوټپوټ ډیوایسز دي. اوس تر پرنټر بیا دغه 2 اقسام لاندې دي. تاسو به هغه 2 اقسام انتخاب کوئ، کوم یو قسم انتخابوي یو قسم هم انتخابولی سئ، جدا جدا هم کولی سو. په انکریز انډنټ باندې به 2 درجې ورمخته کوئ چې تر څو دا معلوم سي چې دا دواړه اقسام تر پرنټر لاندې دي. دا زموږ تاسو د ملټي لیول لیست کارولو. اوس له هغه بعد بیا که چیرې تاسو داسې وغواړئ لکه و دې چپ سایډ ته چې ما کړئ کلر و رنګ ورکئ، هغه تاسو له هومه څخه کارولی سوی. دا به انتخاب کوئ. ګورئ کلر ته به راسئ. اوس له موږ تاسو سره پوینټینګ ډیوایس ده، دا به کنټرول زیډ کړم، دا به په تور کلر کې سي. پوینټینګ ډیوایس چې دا به موږ تاسو ته کلر ورکو تر څو دغه رقم ته درته برابر کړم لکه و دې چپ سایډ ته چې ما برابر کړئ. ښه وضاحتا ټچ او سی به هم تاسو انتخاب کوئ، دې ته به هم کلر ورکئ. همدغه شان ته بیا له موږ او تاسو سره پرنټر چې د هغه هم په دغه کې راځي. صحیح سو. اوس دغه اقسامو ته بیا جدا رنګ تاسو غواړئ ورکئ. صحیح ده. له دې ځای څخه ورکولی سو. صحیح. دا به هم انتخاب کوئ، کلر به ورکئ، او دا به هم انتخاب کوئ، کلر به ورکئ. ګورئ مقصد مو دا شی ده چې په ملټي لیول لیست کې موږ او تاسو څو اړخیزه لیست، یعنی په یو داسې لیست چې هغه په څو اړخه مشتمل وي، هغه موږ او تاسو ترتیبولی سو. ملټي لیول لیست د په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو ته هغه اقسام را جدا کړي او په ښه وضاحتا لوستونکی په دې باندې پریشانه نه سي چې دا اوس قسم د چا ده او څرنګه ده. نو د ملټي لیول لیست په واسطه باندې د هغه جز په واسطه باندې موږ او تاسو دغه څو اړخیزه لیست برابرولی سو او په خپل مکتوب کې ترتیبولی سو.
الله تعالی دې وکړي چې په دې باندې به تاسو پوه سوي یاست. که چېرته تاسو تېره ویډیو د انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ دا کتلې نه وي، موږ مخکې په تېره ویډیو کې انکریز انډنټ ډیکریز انډنټ ووایه. ملټي لیول لیست مو په دغه خاطر پرېښی تر څو موږ تاسو یو په دغه انډنټیشن باندې پوه شو، له هغه بعده بیا په ملټي لیول لیست باندې خبره کوو. نو تاسو هغه تېره ویډیو وګورئ، انشاءالله په دې باندې مو ښه سره خلاص. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.